په پښتونخوا کې د پاکستان په پوځ یو وار بیا په حکومتي کچ سخت نیوکې شوې دي، د بغاوت ګواښ شوی دی او د پاکستان د پوځ په افغانستان کې تګلارې ته یې ناسمه تګلاره ویل. دا خبرې د پښتونخوا نوي اعلی وزیر سهیل اپریدي په پارلمان کې د وینا په وخت وکړې چې د پاکستان د پوځ تګلاره په افغانستان کې ناسمه ده، او دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې پاکستان 2 ورځې وړاندې په افغانستان په کابل هوایي بریدونه وکړل، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل، او د هغې په ځواب کې په افغانستان کې واکمن طالبانو دعوه وکړه چې د پاکستان نه غچ واغسته. د پاکستان په مختلفو علاقو کې په پوستو باندې بریدونه وکړل، هغه یې تباه کړې، هغه یې ونیوې، هغو له ماتې ورکړه، هغه یې په تېښته مجبوره کړه، د هغو 58 عسکري ووژل، 13 ژوبل کړل او 100 چیک پوستې ورته ونیوې او 4 ساعتو عملیاتو پس یې ورته بیا حواله کړې. پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم او یو شمېر نور ویلي دي چې افغانستان په پاکستان ناجایزه حمله کړې ده او د دې دا قسمه حمله د زغملو وړ نه ده. په داسې حالاتو کې په پښتونخوا کې په پوځ باندې صریحاً او کټ مټ نیغه نیوکه چې ده هغه یو ډېره نوې خبره معلومېږي. په ټول پاکستان کې چې د پاکستان د پوځ لخوا په افغانستان کې عملیاتو ته آفرین ویل کېږي، په پښتونخوا کې د هغې مخالفت چې دی هغه یو نوی ټکی دی چې په پښتونخوا کې لیدل کېږي. د دې سره سره ښاغلي اپریدي د 11 اکتوبر د پی ټي ایم په جرګه کې شوې پریکړه چې ده هغه هم یو وار بیا انډورس کړې ده. ښاغلي اپریدي پاکستان پوځ ته ویلي دي چې په پښتونخوا کې عملیات څه نه کوئ، د دې عملیاتو په نتیجه کې ترهګر نه دي ختم شوي، نه ختمېږي بلکې ورځ تر بله سیوا کېږي. هغه ویلي دي البته د دې په نتیجه کې د هغه ولس کډوال کېږي، بې کوره کېږي، ځورول کېږي، لوږه تنده ده، بېروزګاري ده وغیره وغیره. هغه د پاکستان د پوځ نه ډېر ښکاره تپوس کړی چې تاسو 14,000 نه زیات عملیات وکړل، اخر نتیجه یې څه ورکړه. هغه تجویز هم ورکړی دی چې باید دا موضوع د خبرو اترو د لارې او د مفاهمت یا تفاهم د لارې حل شي. اعلی وزیر دا خبرې په داسې حال کې هم کړې دي چې خپله د پاکستان د پوځ ویاندې ادارې ISPR مشر په پېښور کې په پریس کانفرنس کې د پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف ته ګوته ونیوه او دا یې وویل چې دا د ترهګرو سهولتکار دي، همدردۍ ورسره لري او دا تګلاره چې ده دا ناسمه ده، دا باید د اسلام آباد او د پاکستان له وفاقه په قابو کې وساتل شي. دلته چې ترهګرو سره کوم چلند دی دا سم نه دی. اوس د دې پس منظر دی، د خبرې ډېر لوی قوي پس منظر دی او هغه دا دی چې په پښتونخوا کې په جنوبي ضلعو کې په خاصه توګه حملې کېږي په پولیسو، په پوځي چارواکو، په ملیشې، په FC، په ولسي غړو باندې، او په دې حملو کې په تېرو 3-4 کالو کې رپورټونه وایي چې اضافه شوې ده. د پښتونخوا پولیس وایي چې دا ترهګر دوی پیژني، دوی د دې خلاف عملیات کوي، دوی یې ونیسي. یعنی په لکي مروت کې په بلو کې پولیسو څو میاشتې مخکې په مظاهرو کې دا خبره کوله چې پوځي استخباراتي غړي راشي او دا ترهګر زموږ نه خلاص کړي. بیا دا خبره د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم تکرار کړه چې صاحب ترهګري ځکه نه ختمېږي چې موږ ترهګر ونیسو، استخبارات راشي موږ نه خلاص کړي. په تاسو کې هغه وویل چې خو بد توپیر چې طالبانو سره کوم دی هغه اوس هم موجود دی. د دې خبرې پس منظر نور که لږ شاته لاړ شو نو د پاکستان په پوځ باندې د نیوکې شروعات پښتون تحفظ مومنټ کړی وو چې ترهګر خلاف عملیات مشکوک دي. که ترهګر خلاف عملیات سم وي ترهګري به ختمه شوې وي، خو ترهګري نه ختمېږي. البته ولس په مشکل کې د واغو د دې د پلټنو دعوه کړې وه، ټروت اینډ ریکنسیلیشن ډیمانډ هغه کړی و چې د ترهګرۍ خلاف دا جګړه مشکوکه ده. اوس په داسې حالاتو کې دا ټول پس منظر ته چې وګورئ او د پښتونخوا نوي اعلی وزیر بیان ته چې وګورئ، داسې معلومیږي چې اوس هغه خبره چې په ولسي کچ په مزاحمتي انداز کې په ولسي میدانونو کې په جلسو کې کېده او اوس په ایوان کې هم کېږي.
د پښتونخوا په ایوان کې نن دا خبره د اعلی وزیر لخوا چې په پښتونخوا کې ترهګري نه ختميږي، ترهګر ورځ تر بل سیوا کیږي. البته اولس په جنجال کې دی هغه نمونه واغستل باقاعده د ملک نصیر کوکي خیل نوم واغستل، د نور خلکو نمونه واغسته چې دا بیچاره بے ګناه خلک تاسو اخر په کم جرم کې په سکیجول پور کې شامل کړي دي. سکیجول پور د پاکستان هغه قانوني ماده ده چې یو کس باندې د هیواد سره یا د ریاست سره یا دولت سره د هغه د غداري یا د هیواد خلاف د بغاوت شک په هغه باندې هغه پاره کې کړی هغه چې زه به اسلام آباد ته او دا تاسو به کوم ماته بده دا وای چې دا خلک کې پکه به ګناه باندې اخر پس کې جوړپور کې وراچولې دی. هغه زه د پښتونخوا د حکومت د اعلی وزیر په توګه د حق لرم چې د وفاق نظام ته پوسو کوم چې اخر په پښتونخوا کې اکشن ان ایډ اف سیول پاور نومي قانون ولید. دا اکشن ان ایډ اف سیول پاور نومي قانون هغه شی دی د کم لاندې چې د پخوا په فاټا کې و چې کله فاټا په پښتونخوا کې یو ځای کړی شو پخوانی فدرالي اډمنسټریټیو ټرایبل ایریاز یا د وفاق د تنظیم لاندې قبایلی علاقې، نو دا اکشن ان ایډ اف سیول پاور چې د پښتونخوا ته ورغځول شو. د دې قانون مطلب څه دی؟ په وستا استخباراتو ته، خفیه ادارو ته، جاسوسي ادارو ته دا اختیار ورکړي دا قانون چې تاسو په چام شک کوئ ونیسئ، چرته چې په شک کوئ ونیسئ، او څنګه چې په شک کوئ ونیسئ بوزئ او په عقوبت خانو کې انټرم سنټرز کې وساتئ. او د دې قانون لاندې هغه نیول شوی تن چې تاسو په شک کړی وي هغه ته به د اپیل وکیل او دلیل حق هم نه وي او تر ډیرې مودې پورې څومره مو خوښه وي تاسو هغه په انټرم سنټر کې ساتلی شئ. او دغه قانون تاسو ته حق درکوي چې عدالت ته به نه وړاندې کوئ. دا قانون په حیرانونکې توګه کله چې په پښتونخوا کې د دې خلاف مقدمه وشوه او دا ختم شو، د پیښور های کورټ دا فیصله وکړه، نو د دې پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په وفاق کې د تحریک انصاف حکومت هغه وخت د عمران خان صاحب او د باجوه انډیوالي وه د پوځ سره. نو دا وفاق چې دی په سپریم کورټ کو د دې په سپریم کورټ کې د قانون خلاف اپیل وکړ. د دې عمران خان صاحب د دې اعلی وزیر حکومت د دې قانون خلاف په سپریم کورټ کې اپیل وکړ او د دې اپیل خلاف د ان ډي ام اوسنی مشر پخوانی سېنیټر اپراسیاب خټک صاحب، بشرا گوهر بیبي، د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی صدر آصف علي زرداري صاحب، پخوانی بیان سېنیټر فرت الله بابر صاحب او نور چې دی هغه اپیل وکړ. و د پاکستان په سپریم کورټ کې 3 کال نه زیاته موده وشوه دغه قانون ختمېدو خلاف چې اپیل شوی دی په هغې اورېدل نه کېږي. نو نن هغه سهیل افریدي چې کوم زړورتیا وکړه هغه دا وه چې دې قانون د ختمولو غوښتنه هم وکړه. ورسره دا هم وویل چې دلته پوځ راغلی دی او د تحریک انصاف حکومت چې دی هغه باندې نیوکې کوي، باید د ولس نمایندګان دي، منتخب غړي دي او د خپل واک ته پرېښودل شي. هغه د خپل لیډر عمران خان صاحب د راخوشي کولو لپاره، د هغه آزادولو لپاره او د هغه خلاف چې کوم مقدمې دي په هغې باندې د نیوکو تر څنګ دا هم وویل چې دی د احتجاج چمپین دی، د بغاوت چمپین دی. نو په داسې کې اندازه څېړونکي دا کوي چې په پښتونخوا کې پوځ ته او وفاق ته ډېر ښکاره پیغام ورکړی شوی دی. که دې پاکستان کې تمامي صوبې یو شان پاتې کېدل غواړئ او یو شان اوسېدل غواړئ نو یو شان قوانین پکار دي. په پښتونخوا کې به اکشن ان ایډ اف سیول پاور وي او په پنجاب کې به نه وي، دا نشي کېدی. په پښتونخوا کې به ترهګري وي، په پنجاب کې به امن وي، دا نشي کېدی. په پښتونخوا په تحریک انصاف په حکومت د طالبانو سره د همدردۍ په هکله خپله ملتپال ګوندونه هم ډېرې نیوکې کوي. کله چې په پښتونخوا کې د علي امین ګنډاپور صاحب حکومت و او د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې پخوانی مشر چې بیا د پېښور کور کمانډر شو جنرال فیض حمید په وخت کې د طالبانو سره چې خبرې اترې کېدې په کابل کې ټي ټي پي سره د تحریک طالبان افغانستان په وساطت سره یا په منځګړیتوب سره، نو په هغې نیوکې په پښتونخوا کې دا کېدې چې د یو وار بیا ترهګر چې د پښتونخوا ته راولي، سوات ته راوستل، هلته ترهګري سیوا کېږي او دا شک موجود و. اوس البته هغه د شک دا هوا دا روح چې دی دا د پاکستان پوځ ته ورړولی دی، پر تقریر باندې وفاقي حکومت ته اړولی دی. هغه وفاقي حکومت چې دومره حده پورې په دې جنجال کې د ټي ټي پي په جنجال کې د هغو تګلاره مبهمه ښکاري چې هغو د پښتونخوا په حکومت باندې د اعتراض په وخت د هغو د اطلاعاتو وزیر د نور ورځې مخکې چې تقریر کوه هغه دا و. زما لپاره یو حیرانونکې خبره وه چې د ترهګرۍ خلاف تګلاره باید په اسلام آباد کې جوړه شي، په کابل کې نه شي جوړه.
دغه مطلب دا چې د پښتونخوا حکومت د کابل د حکومت په فرمایش باندې په خواهش باندې او دغه د خواهشاتو مطابق تګلارې جوړوي. د پاکستان حکومت دا وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې دا هغه د فتح الخوارج وایي چې تحریک طالبان افغانستان ته واکمن دی، هغه دوی ته پناه ورکړي ده، تربیت مرکزونه ورکړي دي، بي ال اي ته تربیت مرکزونه ورکړي دي، بي ال اي او ټي ټي پی لپاره هندوستان چې دی هغه افغان طالبانو ته پیسې ورکوي، کومک ورکوي، هغه د هغه ځای راځي او په پښتونخوا کې ترهګري کوي. د هغې په جواب کې پاکستان په افغانستان حملې وکړي، ډېرې بېسارې حملې وکړي. افغانانو په نړیوال ډګر د دې سخت مخالفت وکړ، دې ته یې بېسارې د یو هېواد د نړیوالو قوانینو د خودمختارۍ او د ازادۍ سرغړونه وویل. ځینې افغان څېړونکي او فعالان په دې نظر هم دي چې دا ټوله یوه ډرامه ده. د دې ډرامې په شا باندې افغان طالبانو ته د هغو تشخص چې دی هغه په افغانانو کې د هغې د قیام لپاره دا کوشش شوی دی، د هغو په لمن چې د پاکستان د ګوډاګیتوب کم داغ دی هغه وینځل غواړي وغیره وغیره. او په دې باندې ځینې افغانان ډېر سخت شک لري. البته زه په هغې موضوع خبره کوم چې په ظاهره باندې د دواړو طرفونو نه په هغې دعوې کېږي او هغه په مطبوعاتو کې روان دي او څه په میدان لیدل کېږي. نو اوس د پښتونخوا د حکومت د دې باغي یا یاغي لهجې په جواب کې به د پاکستان پوځ څه کوي او څه به وایي، او یا به د وفاق نه څه ځواب راځي او څه به ویل کېږي. دې ته به کتل غواړي. او بل دا موضوع م روانه ده چې دا حکومت چې اوس کوم د اعلی وزیر جوړ شو د دې قانوني حیثیت څه دی، ځکه چې ګنډاپور استعفا لا وفاق ګورنر نه قبول کړي وغیره وغیره. زه په هغې بحث نه کوم. البته که دا منتخب شوی دی او د اعلی وزیر دا خبره کوي، دا د یو اعلی وزیر د خولې نه د پاکستان د پوځ د یو صوبې د اعلی وزیر نه چې د لکونو کروڑونو خلکو نماینده حکومت دی او د هغې نماینده دا خبره کوي، نو دا ډېره سنجیده او مهمه خبره ده. د دې وروسته به آیا د پاکستان پوځ په خیبر پښتونخوا کې عملیات بند کړي؟ دا پوښتنه ده او وبوځي. دا پوښتنه ده، دا پوښتنه کومه چې د 11 اکتوبر په جرګه کې د پښتونخوا تمام ولس ډېره په شریکه کړې وه. د هغې وروسته بیا د هغې چې کوم اپډیټس دي یا د هغې چې کوم ډیولپمنټ دی، پرمختګ دی، په هغې باندې پوښتنې موجود دي. خو دا پوښتنه شوې وه او د پښتونخوا ټول ولس په دې پرېکړه کې شامل و چې پوځ دې له پښتونخوا وځي. د هغې وروسته نن د پښتونخوا په اسمبلۍ کې نوی منتخب مشر چې هغه پکې دا هم یو د لسانیت یو پیغور هم کړی دی د پاکستان پوځ ته پنجاب ته چې زه یو قبایلي اپریدی یم، زما په راتګ باندې تاسو د قبایلي یو مشر اعلی وزیر په جوړېدو باندې اعتراض لره، ګویا تاسو د پاکستان کې پښتانه چې قبایلي پښتانه دي د هغو واکمنۍ منلو ته تیار نه، هغه د جوګنه ګڼئ، د هغو خلاف بغاوت کوئ، په هغو د غدارۍ شک لرئ. نو هغه سوچونه چې په 1929 کې موجود وو، پښتنو ته به غدار ویل کېدل، بیا د ولی خان په وخت کې هغو ته غدار او د هندوستان جاسوسان ویل کېدل، بیا ملتپالو ته د اشرف غني او د حمید کرزي جاسوسان او غداران ویل کېدل. اوس د پاکستانیت په مرکزیت یقین لرونکي سړی دا خبره کوي، د پاکستانیت په مرکزي لیکه، د پاکستانیت په تصور یقین لرونکي سړی، پاکستاني تحریک انصاف سره دا خبره کوي چې تاسو زموږ سره توپیري چلند کوئ د پښتنو سره. موږ چې د وطن او د ولس او د صوبې د حقونو خبره کوو، نو موږ ته غدار وایئ، په موږ باندې د تحریک طالبان یا د وسلوالو د ملګرتیا ټاپې لګوئ. نو داسې معلومیږي چې دا خبره په پښتونخوا کې ورځ تر بله سیوا کېږي، ورځ تر بله دا ځای مومي. د دې ګټه افغان طالبان څه پورته کوي. نن ما لیدل چې د ذبیح الله مجاهد صاحب یو بیان په مطبوعاتو کې راغی د افغان طالبانو د ویل چې په پنجاب کې چې کوم دا وخت د مزاحمت یو لوی تحریک دی او د هغې خلاف پنجاب حکومت او وفاق کوم ګامونه پورته کړي دي، هغې ته یې د ولسي حقونو سرغړونه ویلې ده. ورسره دا ویلي دي چې په ولس باندې دا سرغړونه چې ده د دې نه قلار شي او د هغو سره د خواخوږۍ او همدردۍ اظهار کړی دی. په نړیوال ډګر به هم په دې سره ریاکشن راځي، څه غبرګون به راځي. البته تحریک انصاف حکومت دا وخت داسې ښکاري چې د عمران خان صاحب چې کوم بغاوت یاغي غږ و د پوځ ته میر جعفر امیر صادق ویل، هغه اوس په صوبه کې د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدي په لهجه کې هم ولیدل شو. هغه دا دعوه کړې ده چې هغه د احتجاج چمپیون دی، د بغاوت چمپیون دی. ګورو چې هغه به د خپلې خبرې که ونه منل شوې نو بیا به احتجاج کوي. د صوبې اعلی وزیر به په یاغي لهجه کې میدان ته راکوزېږي د پوځ خلاف، او که
بیا به هغه خپلې خبرې بدلوي. دې ته به انتظار کوو. دا و د ورځې پروګرام بي کاست زرا.